درنو لیدونکو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منئ. یوه ویډیو څه موده مخکې ما د ای سی سی کارډو په اړوند باندې کړې وه چې په بلوچستان کې د ای سی سی کارډ درلودونکو ته پیسې نه ورکول کیږي. دغه زما د ویډیو څخه 2 ورځې یا 3 ورځې وړاندې پر فیسبوک باندې یو ویډیو چلیدله چې پیسې ورکول کیږي. بیا د هغه څخه بعد کې بیا بله ویډیو پسې راغله، زموږ یو بل ملګري کړې وه چې پیسې ورکول کیږي. بیا د اسلام آباد کې ځینې افغان کډوالو ای سی سی کارډ درلودونکو ته پیسې ورکول کېدلې. یو شی واورئ، په بلوچستان ایالت کې چې دا وخت کې د ای سی سی دپاره نه پیسې شته، نه د پیسو دپاره کوم د دوی پروګرام شته. دا یې ویم د خوا څخه رالو و دې ته چې پیسې چیرې ورکول کیږي او څنګه ورکول کیږي. آیا په بلوچستان کې پیسې څه وخت ورکول کیږي او څنګه ورکول کیږي؟ دا د ای سی سی کارډ درلودونکو ته په 3 کښته یا په 3 کټګوریو کې یا په 3 برخو کې پیسې ورکول کېدلې. لومړی د ای سی سی کارډ درلودونکو ته چې هغه 10000 روپۍ تر 10000 لا نه 10500 روپۍ ورکول کېدلې، هغه ورکړل شولې تر روژې پورې. دویم، ځینې کارګرو دپاره چې 2 کاله مخکې د دوی راجسټریشن شوی تر دا اوسه پورې چې په زاړه سرانانو کې یا صوبه بلوچستان ځلپشین سرانانو کې زوړ سرانان ورته وایي چې په دغه کې په دا اوس کې لا پیسې هغو خلکو ته ورکړل شوې چې 4,80,000 روپۍ اکثرو خلکو ته ورکول کېدلې، هغه د کارګرو دپاره. دریم پروګرام په بلوچستان کې هم وسو، هغه دا 50 لکه روپۍ چې دا زموږ کوم ورونه پر ویډیو باندې پر سوشل میډیا باندې زیرې خپروي چې افغان کډوالو ته 50 لکه روپۍ ورکول کېږي. یا وروره غلط انفارمیشن یا غلط معلومات ما او تا باید شیر نه کړو. دا کوم د IOM 8000 او څو نمبر دی 440 نمبر چې دی، دا د شکایاتو، دا د کپرزن ته اپلای ورته کوي، دا د دې دپاره دغه نمبر دی که پر چا باندې ته انتقاد کوي، د دوی پر کار باندې، د دوی پر پروجیکټ باندې ستا مشکل وي، ستا مسایل وي، دا د دې دپاره د دوی آنلاین ټلیفون دی، په ولې تاسې رابطه ورسره کولی شئ، په دې سره خپل مشکل شریکولی شئ. رالو دا د 50 لکو یا د 5 میلیونو کالدارو خبره چې کېږي، دا وروره افغان کډوال ته نه ورکول کېږي. دا دلته په اپشن کې یو بیکري والا ته هم ورکړل شوه. دا یو داسې کمپنۍ ته چې هغه راجسټر وي، هغو دپاره 5 میلیونه روپۍ ورکولې چې کارګر به ته د ای سی سی کارډ درلودونکي افغانان نیسي، ته به په هغه کې و دوی ته میاشتنی معاش ورکوي. دا د نه دي چې دا 50 لکه روپۍ راخلي و تاسې ته درکوي. دا موږ تاسې باید سر خلاص کړو. دا کوم چې زموږ ملګرو په خپل شاته چې کوم پیکچر یا تصویر دی، هغه کوم کس چې دغه ته ولاړ دی، کولال چې کوم تصویر یې ایښی دی، هغه کې لاندې لیکلي دي، دا اوس پر سایټ دی هغه تصویر زه ایږدم، هغه ورته ګورئ. دا یوازې د خیبر پښتونخوا او په خیبر پښتونخوا کې د نوشیره، چارسدې او مردان د دغه سیمو د افغان کډوالو دپاره چې هغه هلته اوسېږي، دا لوکل خلکو ته چې هغه کمپنیانې وي، هغه راجسټر وي. په بلوچستان کې دا پروګرام اوس درېدلی دی. دا په دغو 4 ضلعو کې چې مردان دی، نوشیره ده، چارسده ده، دغه علاقو کې پوس ولې دغه خبرتیا خبره کړې ده چې په دغو افغان کډوالو ته به موږ دغه د کار د زمینې دپاره، لوکل د تجارت دپاره، د بزنس دپاره به دغو خلکو ته دا پیسې ورکول کېږي. بیا به افغان کډوال په ایس د کارګرو کار ورسره کوي. رالو په اسلام آباد کې چې کوم پیسې په بلوچستان کې ورکړل شوي دي، هغه اوس په اسلام آباد کې پیل شوي چې هغه خلکو ته ورکول کېږي. خو دغه پروګرام که چیرې کامیابه شو چې دا کوم لوکل ته 50 لکه روپۍ ورکول کېږي یو کمپنۍ ته، هغه راجسټر وي، هغه داسې نه وي چې مقصد په غیر راجسټر کمپنۍ وي یا د دوی ذمهوار نه وي یا دوی دغه کوالټي
پر بنیاد برابر نه وي هغو ته نه ورکول کېږي. که بیا چیرې دې ریزلټ ورکوي دا د اوس په خیبر پښتونخوا کې دا کار په دغه 4 ضلعو کې شروع کېږي او هغه د IOM خپل دغه کړی چې تاسې زموږ سره اپلای کولی شئ. نو دغه که چیرې کامیابه سو دا به په بلوچستان کې هم د افغان کډوالو د ECC کارت درلودونکو دپاره د میاشتنۍ روزګار د جوړولو او د دوی د کار د برابرولو دپاره دغه پروګرام دغه لړۍ شروع کېږي. نو بیا هم زه تاسو ټولو افغانانو او خاص کر د سوشل میډیا ورکرانو څخه په ډېر درنښت هیله کوم. ځینې ځایو کې یعنې ما پرون وړمه ورځ د سیر د ادارې د منیجر سره بار رابطه وکړه. دا اوس چې مې ویډیو جوړوم دا اوس د دغه ویډیو تر وخته پورې در مخه اوس ولې ما د دوی سره خبره وکړله په تفصیل یې زه پوه کړلم. ما د افغان کمیشنریټ د چارواکو سره خبرې وکړلې. حتی د کمیشنریټ د پښین د ضلعې DA ذاکر خان دراني ما ته دغه راولېږئ چې وروره دا د بلوچستان دپاره نه دي دا د خیبر پښتونخوا دي ته ورته وګوره. دغه پکچر چې دا زما پر سیټ باندې دی دا خپله دراني صاحب راته راولېږئ. نو په کار دا ده چې موږ تاسې باید خپلو خلکو ته غلط انفارمیشن یا غلط معلومات شیر نه کړو. خلک خورا ناریان دي چې 50 لک روپۍ ورکوي، څوک وایي 15 لک روپۍ ورکوي، څوک وایي څنګه ورکوي. ما مخکې هم ویلي دا کومې پیسې چې په بلوچستان کې ورکول کېدلې د دې اول 2 کاله مخکې اخیستل شوي. 2 کاله مخکې پوس ولې ویني په وینا د چا؟ په وینا د سیر د ادارې د چارواکو چې دا لیسټونه مخکې اخیستل شوي وو چې دا 15 لک روپۍ د کارګرانو دپاره ورکولې 4 لک 80,000 روپۍ. دا نه یوازې په دلته ورکړه بلکې په سند کې هم ورکړل شوي دي. دا دې اوس په خیبر پښتونخوا کې دي. یعنې دا لړۍ سټیپ بای سټیپ ده. لکه UNHCR چې اوس په خیبر پښتونخوا کې شی ورکړی دی 1 میاشت 2 میاشتې بعد یې په بلوچستان کې شروع کړي، 3 میاشتې بعد یې په سند کې شروع کړي، 1 میاشت بعد یې بیا په اسلام آباد کې شروع کړي. نو په یوه ورځ باندې یا په یوه مرحله کې په ټولو صوبو کې نشي دغه کولی. نو خدای پاک دې وایي چې ویډیو راڅخه غټه نه شي او تاسې زما په مجلس پوه شوي یاست. نو زما بیا هم د سوشل میډیا د ورکرانو څخه دا هیله او غوښتنه ده چې تاسې دغه معلومات شیروئ. یو وار د سرچینو څخه پوښتنه وکړئ چې هغه مقصد هغه علاقه دوی مشخصه کوم علاقې دپاره دی، بیا د هغه علاقې دپاره پوه سولې باید تاسې دغه اعلان جوړ کړئ. مننه.